د افغانستان او پاکستان ترمنځ په استانبول کې مذاکرات بې له کومې پایلې پای ته ورسېدل. په دې اړه د افغانستان اسلامي امارات ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي د افغانستان پلاوي د مشرتابه په ځانګړي هدایت او په ښه نیت سره د ترکیې په استانبول کې له پاکستاني استازو سره د 2 ورځو خبرو اترو کې ګډون وکړ. مجاهد ویلي افغان لوري هیلمنو چې دا ځل به پاکستاني اړخ د خپلو مشرانو له سلا مشورو وروسته د مسؤلیت پذیرۍ او رغنده نیت له مخې خبرو ته راشي، خو له بده مرغه د پاکستاني پلاوي چلن غیر مسؤلانه وو او ټول امنیتي مسؤلیتونو ته د افغانستان حکومت ګوته نیوله. د نوموړي په وینا د پاکستاني لوري د نه همکارۍ له امله خبرې پایلې ته ونه رسېدې. اسلامي امارات یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد کار ترې واخیستل شي او نه به بل هیواد ته دا حق ورکړي چې د افغانستان د خپلواکۍ او امنیت پر ضد اقدامات وکړي. مجاهد زیاته کړې د پاکستان ولس د افغانانو ورونه دي او اسلامي امارات د سولې او همکارۍ هیله لري، خو د افغانستان د خاورې ولس دفاع د اسلامي امارات شرعي او ملي وجیبه ده.